السلام علیکم. اقتصاد نړۍ کې د پکتیا د داسې یوې کمپنۍ حال درکو چې سلګونو کسانو ته یې کاري زمینې برابرې کړي. کینیا ته مو هم بیایو چې د ډبرو سکرو بیې څو برابره پکې لوړې شوي دي. په افغانستان کې په کمزور اقتصاد خپرونه پیلوو. نور مطالب هم راسره شته دي. د اسیا پرمختیایي بانک شمیرې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د افغانستان اقتصادي وده ورو ورو مخ په ځوړ روانه ده. په 2015 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 9.5% وه. په 2018 کال کې بیا 3.3 اټکل شوی. راتلونکی کال بیا له دې هم ټیټه ښوول شوی. ترڅنګ به د دې هیواد کې بېوزلي هم په تیرو 20 کلونو کې د ریکارډ کچې ته لوړه شوې. په دې معنی چې له نیمایي ډېر افغانان اوس د بېوزلۍ له کچې هم په ټیټ حالات کې ژوند کوي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د پرمختیا لپاره میلیارډونه ډالر مصرف کړي، خو بیا هم اقتصادي وده مخ پر زوړ روانه ده. پر همدې موضوع د نور بحث لپاره له نیکه مرغه دلته سټوډیو کې اقتصادي کارپوه شعیب رحیم را سره ملګری شوی. کور دې ودان رحیم صاحب چې سټوډیو ته راغلی، راځئ پیل کې په لنډو راته ووایئ چې اقتصادي وده په څه معنی؟ د لوی بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نعمت تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته سلامونه، درناوی او په ځانګړي ډول د اختر او د اوربند مبارکیانې. که هغه تخنیکي تعریف ته لاړ شو خو به ډېر اوږد شي، خو که په ساده ډول تاسو ته ووایم څنګه چې په یو کورنۍ کې د یو فرد عاید باید د هغه اړتیاو زیاتېدو سره د هغه عاید باید لوړ شي، همداراز د یو هیواد عاید هم هر کال تېرېدو سره باید لوړ شي، چې د دې لپاره مهمه دا ده چې مثلا صادرات زیات شي، د دولت عواید لوړ شي، همداراز تولید زیات شي په یو هیواد کې. دا بالاخر د باعث کیږي چې د هغه هیواد عاید لوړ شي او په پای کې چې څنګه موږ ګورو څنګه چې د انسان ژوند پرمختګ کوي، د هیواد پرمختګ سره سم د هغه اقتصادي وضعیت هم باید ښه شي. نو دا د باعث کیږي چې څنګه هیوادونه پرمختګ کوي او هر کال د دوی نوې اړتیاوې زیاتېږي، نو د دوی عواید باید لوړ شي تر څو د دوی اړتیاوې پوره شي. لیکن اوس چې په افغانستان ته ګورو له 2015 کال راهیسې دغه وده اقتصادي وده چې تاسو ورته تعریف وکړو مخ په زوړ روانه ده. سره له دې چې بلا ډېرې مرستې هم شوي دي، ولې فکر کوئ چې اقتصادي وده مخ په زوړ ده؟ تر ټولو مهمه خو دا ده چې په افغانستان کې زموږ د اقتصادي پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ هغه زموږ امنیتي وضعیت دی. خو دا هم داسې نه ده چې موږ امنیتي وضعیت پلمه وګرځوي حکومت او بیا لاس په لاس کړي، ځکه چې بعضې نور کارونه دي چې هغه پرته سره له دې چې هلته امنیتي ستونزې دي، که هغه کارونه په لار واچول شي امکان لري. په لنډو کې که تاسو ته ووایم ګورئ زموږ په ګمرکاتو کې که موږ عوایدو ته وګورو نو زموږ عوایدو کې د فساد کچه ډېره لوړه ده. که دغه عواید موږ په صحیح توګه راټول کړو یا زموږ دغه د تلیفونونو چې 10 سلنه هر کال په هر 10 سلنه پیسې ګرځول کېږي، که دغه عواید موږ په صحیح ډول باندې وکارو، همداراز په ادارو کې موږ صحیح ګمارنې وکړو، خصوصي سکتور ملاتړ وکړو، د هغوی ستونزو ته ځواب ووایو، نو بالاخر سره د دې امنیتي وضعیت هم موږ کولی شو چې په افغانستان کې اقتصادي رشد ته لار هواره کړو. موږ وویل چې مرستې ډېرې مصرف شوي دي. د اکسفام د مؤسسې یو تازه ریپورټ وایي چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو مرستو اغېزمنتیا ډېره کمه وه. مثلا د پرمختیایي مرستې څنګه اغېزمنې مصرفېدلی شي په افغانستان کې چې اقتصادي وده هم ورسره ښه شي، ځکه تر ډېره تکیه پر همدغو مرستو کېږي؟ که په لنډو کې راته ووایاست. تر ټولو مهمه دا ده چې مرستې په ټوله نړۍ کې په د دې اغېزمنتیا تر سوال لاندې ده. خو که افغانستان وضعیت ته موږ راشو، زموږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې یو ادارو ترمنځ همغږي نشته، خپله ډونرانو ترمنځ همغږي نشته، حکومتي ادارو ترمنځ همغږي نشته. که په لنډ ډول تاسو ته وګورم، تاسو وګورئ تېرو 100 کلونو کې زموږ د پرمختیایي بودیجې مصرف سلنه ډېره ټیټه ده. نو چې زموږ مصرف ټیټ شو، دا په دې معنی چې مرستې په صحیح ځای کې په اغېزناکه شکل باندې نه مصرفېږي. ډېره مننه کوم کور مودان اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیم. له راتګ نه مو مننه.